د کور او ښار جوړولو وزارت هغه فعالیتونه او لاسته راوړنې چې د مسکن ودانیزو چارو نقشو طرح او ډیزاین زیربنا او نورو برخو کې په تیر یو کال کې ترسره کړي دي د بیلګې په توګه ځینې نمونې په لاندې توګه ذکر کوو. لومړی د لوی نظارت او اټومي انرژي ادارو نیمه کاره پروژو ارزونه پیل او قراردادونه یې د تمدید په حال کې دي. په مرکز او ولایتونو کې د 249 مهندسي نقشو طرح او ډیزاین شوي دي چې پکې د ملالۍ روغتون د 2 پوړیزې ودانۍ د نقشې ډیزاین، د کابل کندهار پر لویه لاره د مساجدو د نقشو طرح او ډیزاین، د ترمینلونو، روغتونونو او نورو ځایونو د نقشو طرح او ډیزاین شامل دي. 143 ساختماني نقشې ویزه شوي دي او پر 23 نورو یې کار روان ده. 9 نوي پروژې د مهندسۍ او انجینرۍ نقشو له مخې برابر شوي چې د جمهوریت روغتون، د وزیر اکبر خان روغتون، د عملیات خونې، کندهار کې د عمر جامع مسجد او داسې نور پکې شامل دي او 22 نورې پروژې بیا تر کار لاندې دي. د 6 ولایتونو میدان وردګ، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار او زابل لپاره د ساختماني شبکاتو د پلان طرح او ډیزاین ترسره شوی، لکه ترانسپورټیشن، سړک جوړول، د اوبو رسولو فاضله اوبو، برق شبکات، د سړکونو روښانه کولو شبکې، تصفیه خونې او د سطحي اوبو رد. د اماراتي تصدیو اړوند د 1620 تعمیرونو قیمت ګزاري شوې ده چې پکې د ملي پراختیا شرکت، د ملي بس تصدی، ارزاق، د مقرریانو د حفظ او مراقبت، د بلخ سیلو، سپینزر دولتي شرکت، آزادۍ دولتي مطبعې، افغان نساجي او داسې نور په مرکز او ولایتونو کې چارې بشپړې شوي دي او 1283 نورې پروژې بیا تر کار لاندې دي. دغه راز د خواف، هرات ریل پټرۍ، لاله ښارګوټي، صدف ښارګوټي او د کوچانو ښارګوټي دا چارې تر څېړنو لاندې دي. چیزهایی که یکی از پلانهایی که از وزارت شهرسازی تکمیل شد و رفت در منصه تطبیق، ماستر پلان شبکات سرک‌های شهر کابل است که در نفس خود یک حرکت بی‌نظیر و یک حرکت بسیار بزرگ تاریخی است در قسمت پلانسازی که از طرف شاروالی پیشنهاد گردیده بود و از طرف وزارت شهرسازی نهایی شد و جهت تطبیق به شاروالی سپرده شد که با تطبیق این پلان ما به یقین گفته میتونم که بخش اعظمی از مشکلات شهری شهر کابل از لحاظ ترانسپورتی و از لحاظ مسائل محیط زیستی انشالله حل میشه. د کور او ښار جوړولو وزارت افغانستان اسلامي امارت له ډیرو مهمو وزارتونو چې یو ده چې په ښاري پلانسازي کې او په کور جوړولو او مسکن کې او په عامه ساختمان او د زونونو په پراختیا برخو کې فعالیت کوي. دې وزارت په تیر کال کې د ښاري پلانسازۍ په برخه کې تقریبا 50 پلانونه طرح کړي او ترتیب کړي او منظور کړي دي چې د هغوی له جملې چې د خوست او پل علم ماسټر پلانونه دي، د لښکرګاه، غزني او اسداباد او میدان ښار هدي پلانونه دي. همدغه راز د لوړ شاولي کوټ او کوز شاولي کوټ ولسوالیو او پورته میوند ولسوالۍ او غورک ولسوالیو د دې تفصیلي پلانونه دي. او له دې سره سره د څو ښارونو لپاره د بهسازۍ پلانونه یې هم طرح او ترتیب کړي او منظور کړي هم دي او عمل ته آماده دي چې اړونده ښاروالانو هغه څوک چې په تطبیق مکلف دي هغوی ته یې ورکړي. له دې نه علاوه لکه ما چې مخکې مو وویل چې ځینې شیانې چې هغه ښاروالهاو ته نه ورکول کېږي، د مثلا د ماسټر پلان د دایرې چې وتلی یو ځای، له دې چې په دې تېر کال کې موږ د شمولزي د ګمرک دپاره یو لوی تفصیلي پلان چې هغه ټولو هغه مسایلو ته چې له ګمرک او ترانسپورت او له دغه سره اړوند دي دغه پلان هم ترتیب او طرحه کړ او په دې مخکې ورځو کې به غالبا داسې یو 10 ورځې مخکې به ولو چې موږ د مالیې وزارت د ګمرکاتو معاینیت ته ورکړو او د تطبیق چارې به په دا اوس کال کې او یا په در روان کال کې د هغوی لخوا سرته ورسیږي. د مسکن او ساختمان په برخه کې چې موږ بله مهمه کاري برخه ده، هلته موږ 5 پروژې په مرکز کې او ځینو ولایتونو کې موږ پیل کړي دي چې هغه د ټولو ودانیزو چارې دوام لري. یعنې لکه دا ما مخکې وویل چې موږ دا یوه برخه مطلقا پالیسي سازه د پلان جوړوي، خو په دومه برخه کې ځینې هغه څه چې هغه
لکه اوس د دولتي ساختمان موضوع ده، دا یو مشخص تطبیق کننده نه لري بل چې په خود یې هغوی وزارتونه وکړي. نو هغه وزارتونه یوازې د هغه دپاره تدارکاتي چارې مخته بیایي، بودیجه ورته واخله، قرارداد وکړه، د دوی چې کومې انجینري چارې دي او کومې د ساختمان او هغه یو په ماهرانه او په مسلکي ډول جوړول دي، دا د موږ د وزارت وظیفه ده. نو په دغه برخه کې دا کې موږ تطبیق هم مخ کوو او د دې هغه پلان هم موږ جوړوو. د دې له جملې چې موږ د کابل د خوشحال خان سیمه کې د قطر هستوګنیزه پروژه ده چې دا تقریبا د تیر جمهوریت په وخت کې د دې قرارداد شوی و، خو بیا هغه قرارداد بیرته ختم شوی و. په هغه وخت کې دا پروژه بیرته درېدلې وله، بیا خو د هغه نه وروسته کرونا راغلې وه او کرونا خو نو لا د دې بانه وه چې دا پروژه ودرېږي. بیا چې کله افغانستان جمهوریت دوره ختمه شوله او هیواد له اشغال نه خلاص و، اسلامي امارت راغی، نو هغه وخت کې مې یو 5-6 میاشتې دا پروژه ولاړه وه. خو بیا له هغه نه وروسته موږ هغه هڅې وکړې بیرته هغه د الغرافیه یو شرکت ته د قطر د هیواد له هغوی سره موږ بار تماسونه ونیول، هغه بیرته دې تماده شو چې کار شروع کړي. بیا یې کار شروع کړو، پروسه کال هم مکمل کار وسو، نیم کال په هغه بل کال کې هم کار شوی و. نو د هغوی اوس هغه اول پاز تقریبا تکمیل شوی ده او دوهم پاز یې د شروع کېدو په حال کې ده چې انشاءالله تعالی په روان یو کال کې به دوهم پاز چارې هم بشپړې شي او د هغه نه وروسته به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. په دغو چارو کې یو سوال ملګري شاید ومکړي، خو جواب باید اوس لا ولرو چې ښارسازۍ وزارت صرف د ساختمان چارې مخته بیایي، نور هغسې یو څوک د کومک په شکل لکه یو دولت د دولت سره کار کوي، بیا دغه شهره کې یا مثلا هر شی چې دا په مکمل ډول د افغانستان اسلامي امارت ته تسلیمیږي، مشرتابه ته تسلیمیږي. نور بیا هغوی تصمیم کې نیسي چې آیا دا اوس چا ته مفت ورکوي، چا باندې یې خرڅوي، هغه تصمیم بیا په هغه وخت کې نیول کېږي. ښارسازي وزارت په دې کې بیا کار نه لري، یعنې د موږ صرف هغه د جوړولو برخه چې جوړ هم کړو تکمیل هم کړو، نور یې هغوی ته وسپارو، د اسلامي امارت ته مشرتابه ته یې وسپارو. نو د خوشحال خان مېنې کار تاسو به لیدلی هم یې، ځکه د لارې په سر باندې د سیلو ته مخامخ دغه یو نیم کال چې کار شروع شوی ده، یو پاز تکمیل شوی ده، په دویم پاز باندې اوس کار شروع کېږي. او بل د کابل په 8مه ناحیه کې د دارالامان په ساحه کې موږ هلته یو بل لوی شهرک شروع کړی. د دې هم ځینې چارې تقریبا په د 95 کې د چین له دولت سره یو قرارداد شوی و، خو بیا د حالاتو بیا په وخت کې د جمهوریت حالات هم ډېر سره خراب و، نو کارونه یې په هغه وخت درېدلي وو، له هغه کاره سره درېدلي وو. بیا په روسه کال موږ د چین د دولت سره موږ خپل تماس ونیو د سفارت له لارې او په دغه موضوع باندې ورسره وغږېدو، کوششونه مو وکړو، هغوی مثلا اطمینان نه خو ویلې نن شروع کوو سبا شروع کوو، خو بالاخره دغه کار موږ په روسه کال شروع کړو او ټوله پروژه د 18 میاشتو په دغه کې تکمیل کېږي. دا هم یو پروژه ده چې تقریبا 50 بلاکه لري او 14 اپارتمانه لري او کارونه یې اوس تر نیمه یې زیات مخته تللي دي، یعنې د اسکلیټ سازي تقریبا تکمیل شوې ده، خو نور چارې پسې روانې دي چې انشاءالله په کم وخت کې به چارې تکمیل شي او موږ به اسلامي امارت مشرتابه ته وسپارو. دریم د کابل ښار د سړکونو شبکه چې د کابل د ښاروالۍ سره په ګډه چارې وي او دا وروستۍ شوې، دا یو لو معضله وه. د کابل دپاره تقریبا 2 پلانونه مخکې جوړ شوي ولو او دواړه پلانونه خارجانو جوړ کړي وو، جاپان هیواد جوړ کړي وو، چې یو ته موږ د ساساکي پلان ویل او یو ته د جایکا په نوم باندې. لومړی د جایکا پلان جوړ شوی و، په وروسته کې بیا د ساساکي پلان جوړ شوی و. خو مشکلات دلته دا ولو چې د دغو پلانونو په برخه کې هغه تصور داسې و چې لکه دا 2 پلانه دي، اما حقیقت کې هغه 2 پلانه نه وو، هغه دا یو پلان دی، د بل پلان تفسیر غوندې و. مثلا لکه د جایکا پلان مخکې جوړ شوی او په وروسته کې د ساساکي پلان چې پسې جوړ شوی، لکه د هغو پلان تفسیر یې کړی و. خو په دغو ځای کې د موږ چې کوم ظرفیتونه و په ښاروالي کې او په ښارسازي کې اکثرو وختونو کې به دغه په ځینو ځایونو کې خطا کېدو او غلطېدو پکې، بیا د موضوع موږ
لخوا چې د وزیرانو شورا ته لاړه او هلته موږ له هغوی چې یو کافي وخت وغوښتل هغوی یو ټیم د دې دپاره وټاکل چې تنها شهرسازي نه وو پکې شهرسازي وو شهروالي وو ابرساني وو او د اوبو او د انرژۍ وزارت وو تقریبا 8 وزارتونو ته د موضوع وسپارله چې بالاخره موږ په هغو باندې په حدود د 5 میاشتې 6 میاشتې موږ کار وکړو او هغه ځایونه چې هغه مثلا د اشتباه وړولو او یا پکې خطا کېدل راکړو نو هغه ځایونه موږ ټول په نښه کړو او بیرته د ریاست الوزرا سره شریک کړو کابینې ته پیش کړو چې د هغو منظوري راله او تاسې سږکال وینئ چې په سړکونو کې د کابل ښار کې چې کوم کارونه کېږي او تقریبا څو جا دا کار شروع سو د هغو لویه وجه دا وه چې مخکې په ټولو ځایو کې نه شروع کېدو دلته یې دا پلاني مشکل درلود او هغه پلاني مشکل موږ ښاروالي انجنیر صاحبانو په ګډه سره حل کړو او موضوع خلاص شوله موږ د افغانستان په 90 ولایتونو کې د دې زمینه سازي وکړه چې که مهاجرین راځي د هغوی دپاره د ځمکو ورکول شي هغوی بیا خپل کور ورباندې آباد کړي تقریبا په 90 ولایتونو کې 46 ښارګوټي موږ هغه تر مطالعه لاندې ونیول که څه هم د دغو ښارګوټو اکثره دغه له مهاجرینو وزارت سره په پیش وخت کې وې اما داسې اوس هلته په ساحه کې تطبیق کېدې اکثر د هغوی هغه پلانونه چې وي تیپیک شکل یې درلود په صحیح شکل نه و جوړ شوي بیا موږ بار بار غونډې او سیمو ته خپل انجنیر صاحبان لیږل او بیرته سروې اخیستل او ساحې کتل موجوده حالت کتل دغه لوی کار و دا کار موږ سرته ورسول او لو موضوع کې دا هم ولې چې د دغو اکثرو ښارګوټو د ځمکو د انتقال پروسس یو له مهمو پروسو چې ده دا هم سرته نه ورسېدلې نو کومو ساحو چې د ځمکو د انتقال مسله وه امیرالمؤمنین حفظه الله ته موږ پیشنهاد کړ د هغو د انتقال چارې وشوې په کومو ځایونو کې چې مثلا غصب راغلی و هغه هم مثلا رسیدګي ورته وشوه او وکتل سو او په کومو ځایو کې چې ساختماني تخلفات راغلي وو ځکه له غصب سره دغه شان مرګري کېږي په هغو ځای کې موږ هغه لارې او چارې تر مطالعه او فکر لاندې ونیولې او د حل په لار باندې موږ ور وکړو نو په دغه 46 ښارګوټو کې چې په 90 ولایاتو کې قرار لري موږ د اسکان د دایمي اسکان کمیټه دې ته آماده ده چې که مثلا مهاجرین ورمعرفي کېږي چې هلته هغوی ته مځکه ورکړلی شي او هغوی خپله آبادي او کار پکې شروع کړي